خپلې خبرې ان شاء الله راټولوم. موږ په همدې ارمان و چې یو حقیقي اسلامي نظام په افغانستان کې راشي او موږ اوس په خارج کې میشت یو. نیت مو دا و چې د خپل کاروبار راټول کړو، لاړ شو د یو حقیقي اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند وکړو. خو بدبختانه چې کله دوی راغلل له کمونیست سره، له ډیموکرات، له سیکولر او د دوی هغه دښمن چې دوی ته په مورچه کې ناست ګوته په ماشه و، له هغه سره یې سوله وکړه، هغه یې معاف کړو، هغه ته یې عفو وکړه او زمونږ په ورونو اهل الحدیثو پسې راواخیسته. زه خدای دې نه کړي زمونږ د خوله ماته شي چې د یو اسلامي نظام تخریب دې وکړو او یا دې متهم کړو یا دې تورن کړو. زه چې د څه وایم مستند معلومات، شواهد، ثبوتونه را سره شته. ما خپله اړیکې نیولې دي. زه په جلال آباد کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او همداسې نور مختلفو ولایتونو کې له مشایخو سره روابط لرم، مستقیما ورسره غږیږم. دا یعنې هغه وفوحات نه دي، دا کوم منفي تبلیغ د اسلامي نظام په حق کې نه دی او دا پټه خبره ده هم نه. زه نه پوهېږم چې تاسو په دې باندې څنګه نه خبر. په میډیا کې دا خبره ډیره خپره شوې ده. دوی برسیره پر دې چې د اهل الحدیثو سره داسې ظلم کوي چې فقط یو بهانه ورته لټوي په دې نوم چې ته ګویا داعش یې. حال دا چې دوی هیڅ ډول ثبوت هم نه لري، هیڅ ډول مستند معلومات او شواهد هم نه لري. او که چېرته اهل الحدیث داعش وي نو داعش سره خو اسلحه په لاس کې ده، له تا سره باید وجنګېږي، په جنګ کې د اسیر کړي، راونیسي، بیا یې ووژنې. ته خو زما د اهل الحدیث ورور یا د مدرسې نه رانیولی دی، یا د له کور څخه راجګ کړی دی، یا د په چیک پاینټ کې په لاره کې نیولی دی، او یا د بل کوم ځای کې رانیولی دی، وړی دی او په ډېر ظالمانه، وحشیانه او بېرحمانه توګه دې په قتل رسولی دی. دا یعنې مستند معلومات زه لرم، تاسو سره کولی شم چې دغه عکسونه دلته درسره شیر کړم. په کندوز کې ګل په څېر ځوانان ووژل، په ننګرهار کې د ګل په څېر ځوانان ووژل، حتی 2 ورونه، یو عالم و هغه یې په شهادت ورسوله. همداسې دغه کړنې تر اوسه پورې د دوی دغه د جرمي کړنې تر اوسه پورې روانې دي. یعنې دغه هغه څه نه دي چې موږ د دوی په حق کې تبلیغات وکړو. ما درته وویل چې زموږ ارمان ده و چې کاش یو اسلامي نظام راشي او موږ د یو حقیقي اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند وکړو. خپله مې همدې نظام ته، همدې اسلامي امارت ته دومره د دوی په ملاتړ کار کړی دی چې حتی زه د ډېرو خپلو خپلوانو لخوا حتی ګوښل شوی یم او بلاک شوی یم او ډېرو راسره په همدې خطر لاره بیله کړې ده. ډېرو دوستانو راسره په همدې خطر لاره بیله کړې ده چې زه د دوی یو کلک ملاتړی وم. خو زما ملاتړ هم د الله سبحانه وتعالی په خاطر و، هغه د کوم د ډلې په خاطر نه و. زموږ ارمان هم دا و چې یو اسلامي نظام راشي. خو کله چې دوی راغلله مونږ سره یې داسې کار وکړو چې مونږ یې بالکل د ژوند نه ناامیده کړو. زه درته یعنې په پوره یقین سره وایم چې دلته زه په جرمني کې اوس فعلا اوسېږم، داسې ورونه پېژنم چې انجینران دي، ډاکټران دي، خویندې، ورونه، یعنې دلته ښه د بادشاهي ژوند لري. د هغوی ټولو نیت دغه و چې بس لاړ شو خپل وطن ته په صادقانه ډول خدمت وکړو، که معاش وي که نه وي، که معاش لږ وي یا ډېر وي، د دې کفري هیواد نه ځو، د دې کفري خاورې نه ځو، په خپل وطن کې لږه کمه قبلوو، یعنې لږه سختي په ځان منو، خو دغه خپل وطن باید د دنیاوالو سره سیال کړو. یعنې دا په هغه سطحه خلک و چې ډاکټران، انجینران، با استعداده خلک دلته تعلیمونه کړي دي، د دوی ټولو نیت دا و چې لاړ شي. خو کله چې دغه ظلمونه دوی ولیدل او د دوی دا دښمني چې دوی د اهل حدیث سره راخیستې ده دا یې ولیده، نو دا ټولو زړونه مات شوه، د ما په شمول دوی بیرته متنفر شوه د دې نظام نه. زه داسې وایم چې دا موضوع وړه موضوع نه ده. که چېرته دوی د دې مسؤلین، د امارت مسؤلین او مشران همداسې ځانونه کڼه واچوي، دا د دوی په تاوان د دوی ته ګټه نه رسوي. دا خبره که چېرته دوی خبر نه وي، خو موږ دغه د میډیا د لارې چغې ورته وهو، خبروو یې چې خبر شي، بیا دې راشي یو واضح او څرګند دلیل دی په دې مورد، واضح او څرګند دریځ دی په دې مورد ملت ته وړاندې کړي، ورته ودې وایي چې که اهل الحدیث دی، که حنفي دی، که شافعي دی، که حنبلي دی، که ملکي دی، که د هر مذهب سره تعلق لري، خو چې مقصد د مسلمان وي، دا زمونږ ورور دی، زمونږ لخوا ورته اطمینان دی په افغانستان کې د افغانستان د نورو وګړیو په څېر ژوند کولی شي.
داسې یو اعلامیه دې خپره کړي، یا د دوی هغه ویاند راشي، یا د کوم بل مشر مسؤل کس راشي، دغه خلکو ته د اطمینان ورکړي د مختلفو مذاهبو پیروان چې دي مسلمانان دي دوی ټوله. بله